بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی په ترکیه کې د مهاجرینو د ستونزو په حل د ریاست الوزرا مرستیال ټینګار. په هیواد کې د پاسپورټ غوښتونکو لپاره د اړینو اسانتیاو رامنځته کول او د سانستي جنایتکار رژیم پوځ په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 21 مسلمانان شهیدان شوي. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 1404 کال د چنګاښ 4مه نېټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام منفي پرون د ترکیې لپاره د افغانستان اسلامي امارت له نوي سفیر شیخ سنی الله فرهمند سره کتل دی. ښاغلي حنفي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان سفارت مسؤلین باید ترکیه کې افغان کډوالو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. بلخوا د اسلامي امارت نوي سفیر د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او هلته د میشت افغانانو چارو ته د رسیدنې په برخه کې د خپلو هڅو ډاډ ورکړی دی. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ لوی ریاست مهم فعالیتونه او لاسته راوړنې د بیلګې په توګه د پاسپورټ لوی ریاست وایي چې یادې ادارې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ غوښتونکو ته د لا زیات اسانتیاو رامنځته کولو او ښه خدماتو په موخه ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د آنلاین نوملیکنې له لارې د یوه ورځ کې د نوبت او د یوې اونۍ په لړ کې د پاسپورټ ترلاسه کول د ښو خدمتونو ته د وړاندې کولو په موخه په مرکز ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړول، کور او کار ځای ته د پاسپورټونو د لیږد د بهیر پیل او په کابل او ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش د پوسټ خونو زیاتول له هغه لاسته راوړنو څخه شمیرل کېږي چې د څه کم 4 کلونو په موده کې ترسره شوي دي. د ایران د اټومي تاسیساتو په ځانګړې توګه د فوردو مرکز د بشپړې ویجاړې په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادعا سره خبري سرچینو د یا تاسیساتو د جزئي تخریب خبر ورکړ دی. رویټرز خبري اژانس د امریکا د استخباراتو د یوه لومړني راپور په حواله لیکلي چې د امریکا بریدونو ونه شوای کړی چې د ایران اټومي پروګرام له منځه یوسي، بلکې له 1 تر 2 میاشتو یې ځنډولی دی. په راپور کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راغلي چې لا هم ایران کې د غني شوي یورانیمو زیرمې پاتې دي او دغه هیواد کې د اټومي پروګرام بیا پیل ظرفیت شتون لري. ایران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سولیزه دی، د انرژي د تولید او نورو غیر نظامی موخو لپاره ګټه ترې اخلي. او وروستی خبر دا چې اسرائیلي یرغلګرو تازه په غزه څانګه کې د ماشومانو په ګډون 21 فلسطینیان شهیدان کړي دي. الجزیرې خبري شبکې د غزې د روغتیایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د قربانیانو له ډلې 8 هغه فلسطینیان دي چې د خوړو په لټه د بشري مرستو ویش مرکزونو کې راغونډه شوي وو. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.